د پښتو مشهوري سندرغاړي ناز اقبال د پښتنو د جرګې د کامیابولو لپاره 140 ځله د سورت یاسین ختم کړی دی. ملګرو، د ناز اقبال تازه انټرویو راغلی ده چې د ختم سره سره نور هم پکې ډیر څه ویلي دي. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. ملګرو، د پښتو مشهوري او تکړه سندرغاړي ناز اقبال تازه انټرویو راغلی ده چې ویلي دي نن سبا په پښتنو باندې ډیر بد حال دی او هیڅوک هم د پښتنو आवाज نه اوچتوي، نه خپله د جرګې میدان ته ورځي او نه هم په سوشل میډیا باندې ویډیوګانې جوړوي. هغه وایي چې زه خو نن سبا له پښتنو څخه ډیره لرې یم، نو یوازې دومره مې له وسه کیږي چې د قرآن کریم یو ختم وکړم او خپلو پښتنو ته دعاګانې وکړم. ناز اقبال وایي چې ما د پښتنو د اتفاق په خاطر باندې د یاسین شریف 140 پیرې ختم منلی دی او انشاءالله نن به یې سر ته رسومه. ناز اقبال وایي چې نن ماته یو پروګرام هم راغی خو ما پروګرام ته غاړه کې نه ښودله. هغوی زما خاوند ته وویل چې خیر ته پروګرام ته دې راشي، موږ به پیسې هم ډېر درکړو خو زموږ پروګرام ته راشي. خو ما او زما خاوند جاوید فضا دغه پروګرام رد کړ او غوښتل مو چې په کور کې د قرآن کریم ختم وکړو او خپلو پښتنو سره څنګ په څنګ ودرېږو او دعاګانې ورته وکړو. ناز اقبال وایي چې زه د دې ویډیو له لارې له خپلو پښتنو سره ولاړه یم او په 11 اکتوبر جوړه شوې د پښتنو د لوی جرګې ملاتړ کوم، نو ځکه مې نن لازم وګڼله چې لایف راشم د خپلو پښتنو سره د لایف په ذریعه باندې خپلې دعاګانې او خپلې نیکې هیلې شریکه کړم. ناز اقبال وایي چې الله تعالی دې په پښتنو هیڅ هم نه کوي، الله دې د 11 اکتوبر د منظور پښتون په مشري باندې کامیابه کړي او الله تعالی دې په پښتنو او ټولو مسلمانانو باندې خپل خاص رحم وکړي. ملګرو، تاسو د ناز اقبال د دې پیغام په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو را سره په کمنټ کې شریک کړئ.